السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول افغانانو ته احترامات. افغانانو ورونو د سوشل میډیا کې به تاسې ګورئ چې د پخواني رئیس جمهور ډاکټر سیم نجیب الله ویډیوګانې او کلیپونه ډېر دا کېږي، د هغه د مرګ باره کې، د هغه د ژوند باره کې، د هغه د رئیس جمهوري باره کې. نو زه نن غواړم چې د خپل پخواني رئیس جمهور ډاکټر سیم نجیب الله لپاره یو ویډیو وکړم. نن مې دا جامې نه دي اغوستې، د خپل د خو اکثر په افغاني لباس، ساده لباس کې ګرځم، ساده سړی یم. خو نن مې د ډاکټر سیم نجیب الله لپاره دریشي اغوستې، ځکه هغه به په دې دریشۍ کې ډېر ښه ښکاره کېدو. خدای ورته یو قواره ورکړې وه، نو کوشش مې کړی ما سره خو نه هغه شانې قواره شته او نه هغه شانې ښه ښکارم، خو د هغه د مینې په خاطر باندې اول در باندې دا ویډیو ګورم، بیا تاسو سره خبرې او د پنجابیانو په پښو کې ولوېږي. هېڅ دغه نه مخکې دا ټول د اسلام ته پلو ته ور وړی. زموږ پلرونو نیکونو دوی په سوټو مسلمان کړي دي. زما تاریخ یې ولې ولوله. احمدشاه بابا صاحب را شروع کړله، نه ښکاره ته دې پلو ته ورغلی، نه ښکاره. نو دا تاسې ویډیو وکړه افغانانو ورونو. تاسې ته به خپله په دې ویډیو کې معلوم شوي چې زموږ ستاسې پخوانی رئیس جمهور ډاکټر سیم نجیب الله او د هغه د وخت ملي اردو او دغه توپونه او شیونه. زه دلته د یو خبرې وضاحت کوم چې زه د حق مجاهد چې د 1980 نه واله تر 1988 پورې 8 کاله وروستانو د هغې په خلاف یې جهاد کړی، د هغې په جهاد په باره کې د غلطه خبره کول یا د هغې د مجاهد توهین کول خدای دې زما په خوله نه راولي. خو د داود خان په خلاف چې چا ټوپک راغستی هغه د ISI د CIA او د ایران په خوله یې راغستی، هغې ته د جهاد نه ویم، هغه وطن فروشان و، هغې وطن ورانه و، ورانې کو. او همدغه شان دي چې د 1988 نه وروستان چې ووته او زمونږ ملي قهرمانه مجاهده ملي اردو چې د وطن دفاع کوله، د هغه په خلاف باندې جنګ ته هم زه جهاد نشم بیلی. پوه شي، زما قوم معلوم دی، زما ولایت معلوم دی، زما ولسوالي معلومه ده، زمونږ ټوله کورنۍ په دغه تنظیمونو کې وه. زما پلار په اول په جنګ کې تللی دی، دغه ټولو خلکو ته معلومات دی، خبره داره چې دا خبره سپینه کومه. زه له دې هم دفاع نه کوم چې زه وایم چې ډاکټر نجیب الله په ظلم نه دی کړی. د خاد رئیسو بالکل بې ګناه خلک وجلي، بالکل ببر کارمل وجلي، دې پټه خبره نشته. خو موږ ته افسوس داسې راشي افغانانو ورونو چې یو سړي راغلی په یو کلي کې یو سړی یو مړی کوي، بل سړی راځي 4-5 مړي کوي، کلی هم ورانوي. دا د 4-5 مړي چې کړي او کلی وران کړی، دا د یو مړي والا ته وایي چې تا وروره تا خو دا کلی وران کړی، تا خو وروره مړي کړي، تا خو وروره دا وطن تباه کړی، دا کلی یې تباه کړی. نو د دغه مجاهدینو لیډران یا د دغه مجاهدینو چې دا بعضې اشخاص د خیم ټول مجاهد درته نه ښیم، ما مخکې هم دا خبره وکړه. د دې مثال دا دی، دی وایي چې ډاکټر نجیب چې دی سي مهربانه دلته ورور د ټولې د بدبختۍ دغه چې دی هغه ډاکټر نجیب دی. او خلک مه غولوئ، خلک په دې شیانو مه غولوئ، خلک په دې شیانو مه غولوئ چې موږ روسان وشړل او وینسته، که هغه موږ نه وی ایستلی زموږ نومونه به ګورباچوف وي او پوټین به وي او پلانې به وي بستانې به وي. دا اوس چې 19 کاله چې دا ستاسې په دغه مجاهدین هم د امریکایانو سره ناست دي، ته ما ته د 11 کسانو نومونه وښیه چې ټرمپ یې نومي، بوش یې نومي او اوباما یې نومي. دا په دې خبرو خلک غولوئ. ستاسې جهاد موږ لیدلی دی، ستاسې جهاد ته لاړې تاجکستان ته منډه کړه، بیا د افغانستان نه منډه هملته واغسته، هغې را په مخه کړې، درته یې ویل چې تاسې خو جهاد نه کوئ، تاسې پلونه ورانوئ، تاسې ملک ورانوئ، تاسې مکتبونه ورانوئ. ستاسې جهاد موږ لیدلی چې د دې نه منډه کړه چې امریکا په عراق باندې حمله وکړه په 92 کې، صدام حسین په خلاف باندې ودرېده د امریکایانو سره، لاړې که لا نړۍ هلته یا ځوانانو ته تاسو ته وایم دا تلي د امریکایانو سره ولاړې صدام حسین په خلاف باندې. د دې موږ او تاسې 4 امامان منو که نه چې دا 4 مذهبونه 4 امامان دي. د دې مجاهدینو لیډران یا د دغه بعضې کړۍ چې دغه د مجاهد په نوم غله دي، د دې امامان چې یو ضیاءالحق و، بل یې کرنل امام و، بل یې نصر الله بابر و، بل یې وروره حمید ګل د پخوانی د ISI مشر. د هغې په خوله باندې ټول افغانستان چور په چور تباه و برباد کړو. دا ویډیو به تاسې کتلي افغانانو، تاسې ما ته ووایه چې یاره دا توپونه هم کمونستانو، دغه ملي اردو هم کمونستانو، د کابل دیوالونه هم کمونستانو، دغه 600 تیارې هم کمونستانې وي. تاسې خو چا عزت پرې نه ښودو، د چا دغه هم پرې نه ښود صاحب مهربانه. تاسې خو هندوان سکان د دې وطن نه په زور وشړول، بدعتیان یې مرواړولې، په زور هم ځمکې او کورونه نیولي، اوس دا ویډیوګانې یې راځي. تاسې په کومه خوله باندې تاسې زموږ خلک بیا غولوئ چې موږ ته مهربانه جهاد کړی. جهاد چې هغه چا کړی دی هغه 8 کاله هغې ته زموږ سلام دی. اصلي مجاهدین چې د ډاکټر سیم نجیب الله د وخت ملي اردو وه، هغې د وطن دفاع کوله،
او تاسې د پنجاب دفاع کوله، تاسې افغانستان ورانو او هغې افغانستان جوړو، او چې هماغه کار تاسې وکړو، تاسې وران کړو، هغې ته سم شي نه پرېښي. موږ هغه مخکیني ظلمونه نه دا کوو. موږ دا د ډاکټر صاحب نجیب الله 4 کاله چې دي دغه ټول افغان ولس د هغې یو خبره دغه کې صحیح د هغې یو خبره صحیح وه، یا په اسلام کې جوړه نشته، په اسلام کې روغه نشته. دغه یوروپا چې ده دا مکمل ورانه وه، هټلر مکمل ورانه کړې وه، مګر هم خلک راغله جرمنیان راغله جوړ یې کړه. تاسې ته جوړ شی پرېښه او بېرته وران کړو. نن ته د امریکاني په څنګ کې ناست یې ډالر رالي جهاد نشته، او په هغې وخت کې د روسانو په خلاف جهاد و. دا په کوم قرآن او په کوم حدیث کې راغلي؟ نو په دې خبرو هم خلک نه غولېږي. افغانانو د دې خبرو باندې ونه غولېږئ. دا ټول کاروبار او تجارت و. اصلي مجاهدین چې وو د هغې وخت ملي اردو وه، او د ډاکټر صاحب نجیب یو خبره د کاڼي کرښه ده. یا ډاکټر صاحب نجیبه د کابل کوڅې ته یادوي، یا ډاکټر صاحب نجیبه ځوانان ته یادوي، یا ډاکټر صاحب نجیبه خدای دې موږ ته وس راکړي چې د کابل په هر یو چوک کې ستا عکس ولګو، یا ډاکټر صاحب نجیبه موږ ته د خدای پاک وس راکړي چې ستا مزار د مزاري نه بهتر مزار جوړ کړو. ځکه چې ستا خبرې موږ ستایو، ستا هغه اخرنۍ تقریرونه هغه بالکل صحیح وخاته. دې خلکو وطن ورانو، دې خلکو وطن چور کوو. مجاهد پاکه کلمه ده. مجاهد نوم د الله عسکر، د الله عسکر پر دې خلکو ته بېعزتیانې نه اړې. د الله عسکر د خپل وطن جازونه، توپونه او د کابل کې جنګ نه کوي د قدرت په سر. 15 حکومتونه هم دلته جوړ کړي. نو هغه به همیشه یاد ساتي افغانان. هغه نن هم قهرمانو، پرون هم قهرمانو، ځکه چې د هغې خبرې ټولې رښتیا وختې. ستاسې په مرګ باندې به خلک خوشحالېږي چې ښه دی چې مړه شوې، د هغه په مرګ باندې نن هم خلک اوښکې تویي. په الله هم سپارم. د ډاکټر صاحب نجیب الله لپاره مې دا ویډیو کوله چې د بعضې خلکو زړه ته څه رانشي، وضاحت هم ما ورکړو. په الله هم سپارم. خاینان به خلکو ته ښیو. ایرېږو به نه ښه ځوانان. خدای په امان.